یو ملنګ وژړ دی پای جره کې د عیسی علیه السلام په زمانه کې د عیسی علیه السلام په زمانه کې خبر نو پالات د جانا د یو قبر سر ته ناستو پریشانا باندرال پیغمبر د پاک زبانا ول فکر څه کوي څه د گزرانا ملنګ وایل کوم د بیانا د مزار کې می پرتل کول ودانو در مرګ دې د خبر سر ته جاړم د زړګي صبر د لوی خدای غواړم ورځ در مرګ دې د خبر سر ته جاړم د زړګي صبر د لوی خدای غواړم د زړګي صبر د لوی خدای غواړم راته کړې یا پجوان ودا خبره کزم لاس ولم زما د زړګي سره قرب بل نه جوړې ځکه خبره کزم لاس ولم زما د زړګي سره سافر قبر به ملنګ سندل بارا د مرګ په سفر ولاړ ګل بشارو پیغمبر ویلا بس دا خارد سایست ځوان د مړو تیار ده پیغمبر ویلا بس دا خارد سایست ځوان د مړو تیار ده سایست ځوان د مړو تیار ده فکر وویل مشکړی دا پیمان دی پاته عمر می در دې قبر قربان دی لاړ بنسم دا یادګار می د جانان دی وس علیه السلام ورته بیان دی فکر پرشتیا کدی ارمان دی چې د څومره عمر پاته پر جان دی نمای ورکس دکا نمای بستاسی پخوانی اشنا بستا غیجی لراسی نمای ورکس دکا نمای بستاسی پخوانی اشنا بستا غیجی لراسی پخوانی اشنا بستا غیجی لراسی فکر وویل په دغه شرط راضیم ستړی سوی د دلبر په جداییم پیغمبره تیر د نیمه زندګیم عیسی وویل ورب ته چې سوالیم خبر سوی د فکر په ستومانیم وویل ورب ته چې سوالیم په قدرت پاک الله سره یو ځای سو په هغه دم جنګ ورځ نه د خدای سو په قدرت پاک الله سره یو ځای سو په هغه دم جنګ ورځ نه د خدای سو باغ دم جنو رک نبی د خدای سو یو پر بل سره واچو الله سنا سره وی کولو د مینې مجلسونه بیا فکر ورته ویل راځه خوبونه
لږ بېدېږم راته کښېږده ځنګنونه ستا مزار ته مې تېر کړي دي کلونه فکر خوب کوي نجلۍ وایي سوچونه شهزاده رالی تېرېږي پر دا لاره چې یې ولیده دا ښځه وسنداره شهزاده رالی تېرېږي پر دا لاره چې یې ولیده دا ښځه وسنداره چې یې ولیده دا ښځه وسنداره شهزاده ته نجلۍ وکړي دا بیانه ځوانه بوی مې زده دغه قبرستانه دغه غلوې را سره یې هر مدامه شهزاده یوړه نجلۍ د خپل مکانه چې راویښ هغه فکر سو پریشانه دربار لپسې ولاړې د سلطان بچا وویل فکره دروغجنه ورسره وله شاید کوم پوښتنه بچا وویل فکره دروغجنه ورسره وله شاید کوم پوښتنه ورسره ولا شاید کوم پوښتنه فکر ورلی بد سلو پر لارې پیغمبر کلی په خوب کې باندې نارې ول فکر ځوانه موا بغارې وفا نه کوي په ژوند کې وسندارې اوښکې پاکې که د سترګو څه خمارې زه درځمه خدای به خیر کړي دا چارې فکر رالی و دربار ته د باچا شاید لرم را بسیسا فکر رالی و دربار ته د باچا و شاید لرم را بسیسا و شاید لرم را بسیسا پنسرال پیغمبر د زمانه ورته ویل بې شرمې زنانې امانت ورکه که نور څه نه منې چې ولواخه امانت د خزانې که فکر غواړي هر څو زره پیسې چې دا خبره ووته د خولې بې وفا و منتظره نجلۍ مړه سوه فکر خپل کلی لږه ختمه کیسه سوه بې وفا و منتظره نجلۍ مړه سوه فکر خپل کلی لږه ختمه کیسه سوه بې وفا و منتظره نجلۍ مړه سوه فکر خپل کلی لږه ختمه کیسه سوه